السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه مالیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د سباوون لپاره د بجلی پیداواري منصوبو د بجلی د څانګو او په ځانګړي توګه د بجلی د ورکړې د نظام په هکله د غونډې مشري وکړه. سینټ نیشنل فرانسیک ایجنسی بل 2024 منظور کړي. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارړ وړاندې کړی. د قومي اسمبلی په غونډه کې پارلماني سکریټري سبا صادق ایوان ته وویل چې د اسلام آباد سینیر سټیزن مالیاتي فند مسوده تیاره کړل شوې ده. وفاقي وزیر پټرولیم مصدق ملک په قومي اسمبلی کې خیال په څرګندولو وویل چې ترلاسه LNG بیه زیاته ده. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د سباوون لپاره د بجلی پیداواري منصوبو د بجلی د څانګو په ځانګړي توګه د بجلی د ورکړې د نظام په هکله غونډه کې د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم د بجلی صارفینو لپاره بیې نورې کمولو او د سباوون منصوبو په اړه کړنلاره باندې عمل درآمد چسپانده کولو هدایت هم وکړي. د بجلی د پیداوار منصوبو لپاره وضعي وسایلو او پاملرنه کیږي. وغونډې ته د بجلی د نوو تجویز شوو منصوبو روانو منصوبو د تعمیر باندې پرمختګ او په هیواد کې د بجلی د څانګو روانو سمونچارو باندې معلومات ورکړل شو. وغونډې ته د بجلی د اوسنۍ غوښتنو او د استعداد په اړه هم معلومات ورکړل شو. سینټ نیشنل فرانسیک ایجنسی بل 2024 منظور کړي. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارړ وړاندې کړی. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ وویل چې په اسلام آباد کې د آبادی په حجم کې زیاتوب شوی دی. صورتحال نظر کې په ساتلو نوی ماستر پلان جوړول ضروری دي. په دې هکله کمیشن په جوړولو کار روان دی. سمری به ژر د وفاقي کابینې مخ ته وړاندې کړل شي. د ډیپټي سپیکر سید غلام مصطفی شاه په صدارت کې سوي د قومي اسمبلی په غونډه کې پارلماني سکریټري سبا صادق ایوان ته وویل چې د اسلام آباد سینیر سټیزن مالیاتي فند مسوده تیاره کړل شوې ده. د پښتون په دمه کې پارلماني سکریټري وویل چې مسوده د خزانه وزارت او تاسول شوې ده. د وزارت قانون ترمیم شوی د قوانینو حتمی جاج د اخیستلو وروسته په دې سینیر سټیزن کونسل منظوري ورکول شي. وفاقي وزیر پټرولیم مصدق ملک په قومي اسمبلی کې خیال په څرګندولو وویل چې ترلاسه LNG بیه زیاته ده. د ګیس په بیو کې کمبود د ګیس په یو رنګه بیو هړه لري. تر څو چې موږ د ګیس یو رنګه بیه نه کو تر هغه بیه اخیستونکي نه وي. هغه وویل چې د ولس او د هیواد مقدمه ده په دې هکله په پارلیمنت خپل کردار ادا کول وي. په اسلام آباد کې وفاقي وزیر تجارت جام کمال خان د سریرته د وینا پر کول ویل چې راهداري تجارت لوزنامه د سرحدي کاروبار د لپاره د ارزښت وړ ده. د SIFC لاندې په هیواد د 1000 ډالر سرمایه‌کاري را روانه ده. د هیټي مصنوعات په برآمداتو کې زیاتوب کیږي. هغه وویل چې د زر مبادله زیرمې ټینګیږي. په سټاک ایکسچینج کې چسپاندګي په حکومتي کړنلارو د اعتماد څرګندونه ده. په بلوچستان کې د کچی کینال د منصوبې د کار په وروستي پړاو کې دی. دغه پروجیکټ بشپړېدل د وزیر اعظم محمد شهباز شریف، صدر آصف علي زرداری، د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او د اوبخر د وزیر میر صادق عمرانی د هڅو په برکت ممکنه شوه. د کوټ څخه د وقار احمد رپورټ. कच्ची केनाल पंजाब से बलूचिस्तान तक तरक्की और खुशहाली के नए सफर का आगाज। प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में तकमील के आखिरी मराहिल में है। 15 नवंबर को तौसा बैराज प्रोजेक्ट के हेड रेगुलेटर से 1000 क्यूसेक पानी भी बलूचिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नवंबर में कच्ची कैनाल में पानी फराहमी का बाकायदा इफ्तिताह किया था। 80.5 अरब से मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत में नुमायां इजाफा होगा। कच्ची कैनाल पंजाब में 30,000 एकड़, लेकिन बलूचिस्तान में 72,000 एकड़ अराजी को पायदार आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। मैं हाजी फैज मोहम्मद चाकरानी बात करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब और बलूचिस्तान वजीर आला सरफराज बुगटी, शुक्रिया अदा करता हूँ। 499 किलोमीटर तवील नहरी मंसूबा बलूचिस्तान और पंजाब में वाक़ है। कैनाल के 100 किलोमीटर तौसीई डिजाइन पर भी काम जारी है। कच्ची कैनाल मुजफ्फरगढ़ पंजाब से निकलती है और डेरा बुगटी में खत्म हो जाती है। 363 किलोमीटर कच्ची कैनाल फेज 1 में 81 किलोमीटर एलाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया गया है। कैनाल से नसीराबाद और सिबी डिवीजन में बोलान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी, सनी शोरान और कच्ची की 7 लाख एकड़ तक जमीनें आबाद हो सकेंगी। प्रोजेक्ट ऑफ फेज 2 58 किलोमीटर जबकि फेज 3 40 किलोमीटर पर मुहित है। कच्ची कैनाल बलूचिस्तान की वाहिद ग्रीन बेल्ट नसीराबाद में ज़रई इनकलाब साबित होगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल द बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज एकेडमी द तरबियत लांदी अफसरानों द पाई दस्तूरे त पवैना कول ویل چې सरकारी अफसरान रियासत मخوي बलूचिस्तान د बेवزله او په شاته پاتې کېدو د دلدل څخه د راایستلو دپاره ولس د سیاسي مشرتابه او د بیوروکراسي څخه ډېرې زیاتې هیلې دي. دا خبره د ویاړ وړ ده چې تاسې د خپلې صوبې په اکیډمي کې جدیده تربیه ترلاسه کړې ده، نو ځکه ضروري ده چې تاسې هم خپل علم او تجربه د ولس د خیر ښېګړې دپاره په کار راولئ. د سرمایه‌کارۍ دفترونو دروازې د هم دپاره خلاصې وساتئ. په میرټ باندې فیصلې وکړي. ګورنر و ګډون کوونکو ته سندونه او یادګاري شیلډونه هم ورکړل. د ډیپټي کمشنر صوبتپور پر هدایت اسسټنټ کمشنر سیف الدین کوسا د فرایز کنټرول او تجاوزاتو په حق له د صوبتپور ښار دوره وکړه او نرخنامې یې وکتلې. ولسته د هرزانه او معیاري شیان ورکول یقیني جوړولو او د تجاوزاتو د ختمولو دپاره د ضلعي انتظامیه صوبتپور له اړخه د کاروایانو لړۍ روانه ده. اسسټنټ کمشنر پر دې مهال د سبزي، غوښو او د پرچون د دکانونو تفصیلي جاج واخیست. ولسته د ورکول کېدونکو شیانو معیار یې وکاتی. د پنجګور ضلعي انتظامیه تر انتظام لاندې په ډیسټریکټ کونسل حال کې د ډیپټي کمشنر زاید حمد لانګو تر صدارت لاندې خلاصه کچاري وسوه، په کوم کې چې د حال پارټیز استازو، سیاسي او ولسي مشرانو په ملتیا د پولیس، لیویز، روغتیا، تعلیم او کروندو، لوکل ګورنمنت، پبلک هیلث، بیهنډار، لایوسټاک او د نور اړه لرونکو محکمو سره مشرانو او استازو ګډون درلودي. په خلاصه کچاري کې د پنجګور په ټولو ستونزو باندې خبرې وکړې او په ښار کې د نشهیي شیانو د خرڅلاو زیاتونکو د جهان د بجلی په خپله جوړ کړل سوي بیران په بارډر د مسافرانو سره سلوک او په ټیچینګ هسپتال کې د اسانتیاو نه کېدو باندې خفګان څرګنده کړی. په جعفر آباد کې د بلوچستان د روغتیا د محکمې او یونیسف تر انتظام لاندې د پولیو څخه د ژغورنې په هکله یو ورځنی سیمینار ترسره سو، په کوم کې چې د ښاریانو او صافیانو په ملتیا د بیلابیلو مکتبه فکر سره اړه لرونکو کسانو ګډون وکړي. د سیمینار ګډون کوونکو ته د وینا پر مهال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایاز جمالي، شبیر چیما او نور وویل چې پولیو یو ناوړه او خطرناک ناروغي ده. د پولیو څخه د ژغورنې لپاره ټولنې ته پوهه ورکول د هر شعور لرونکي وګړي ذمہ داري ده. په کوټه کې د ضروري رغونې کار په هکله سبا د 2 بجو څخه د مازدیګر تر 4 بجو پورې د رغونې کار په لړ کې د گورنر هاوس، وزیر اعلی هاوس، زرغون روډ، بلوچستان های کورټ، کندهاري بازار، جنا روډ، مسجد روډ او سرمه سیمو کې د ګیس ورکړه په هرځي توګه بنده وي. وصارفین ته ویلي دي چې په دې هکله د متبادل انتظام وکړي. د جلمکسي ډیزرټ چیلنج جیپ ریلی 2024 پیل وکړل شو. د क्वालिफाइंग लड़ी सियाली नन पेल्स वे द वकार अहमद रिपोर्ट. जलमक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली 2024 का आगाज हो गया। जीप रैली में 4 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। रैली के लिए 170 किलोमीटर ट्रैक बनाया गया है। लेडीज कैटेगरी में 4 खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। 14 दिसंबर को स्टॉक और विमेन कैटेगरीज के, जबकि 15 दिसंबर को फाइनल प्री पेड राउंड के मुकाबले होंगे।
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मुकम्मल तावन है और सारा स्पॉन्सर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है विद द मक्सी फैमिली ऑफ कोर्स। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स बलूचिस्तान में और भी होने चाहिए। जुमे को डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 66 मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइंग राउंड के 3 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स को कम से कम वक्त में फासला तय करना था। डेजर्ट चैलेंज जीप रैली में ईरान से भी मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर्स पहुंचे हैं। झलमक्सी जीप रैली के इवेंट का हर साल सर्दी के सीजन में एहतमाम किया जाता है। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज का 2005 से ये 20वां एडिशन है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। په کوټه کې د تودوخې ټیټه درجه د -6 سنټیګریډ پورې لوېدلې ده. د صوبې په شمالي او منځنۍ سیمو کې سخت یخ دی. نور حال د عزیز مری په ریپورت کې. सर्दी के रवान सीजन में टेम्परेचर पहली मरतबा -6 डिग्री तक पहुंच गया। पानी सप्लाई लाइनों में रात गए और सुबह के औकात में पानी जमने लगा है। जुमे के दिन भी बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों में मौसम इन दिनों शदीद सर्द है। कलात -4.5, पशीन -4, मुस्लिम बाग -3, चमन, लोरालाई और योब सिफर, सहरी इलाके नौकुंडी और दालबंजीर में भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि खुजदार और लसबेला में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने और मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। अजीज मरी, PTV न्यूज, कोयटा। اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک کړي. اجازت د لوی الله پامان.